د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رافیلا لویډیس او همکارانو د عمر ماین پاکۍ موسسې او د شمشاد راډیو تلویزیون له مؤسس رئیس فضل کریم فضل سره د هغه په کاري دفتر کې وکتل. رافیلا لویډیس چې د عمر ماین پاکۍ له موزیم څخه لیدنه کوله د ماین پاکۍ په برخه کې د یادې موسسې له فعالیتونو ستاینه وکړه. لویډیس چې تازه د هرات له زلزله ځپلو سیمو کابل ته راګرځېدلی له ښاغلي فضل کریم فضل سره په لیدنه کې په یاده پیښه چې سلګونه کسان پکې ژوند بایللی وو ژور خفګان وښود او زیاته کړه چې د هرات زلزله ځپلو سیمو ته اړینې بیړنۍ مرستې رسولې دي. دغه ناسته کې لویډیس له افغانستان سره د خپلو د مرستو د دوام ژمنې تازه کړي او د اروپایي ټولنې په استازیتوب یې وویل چې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او اروپایي ټولنه به هیڅکله افغانان یوازې پرېنږدي. ښاغلي فضل له افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مرستو همکاریو مننه وکړه او په افغانستان کې د ماین شته خطرونو په اړه معلومات ورکړل. د عمر ماین پاکۍ مؤسس رئیس وویل چې لا هم په افغانستان کې د ماین او ناچاوده توکو 10 سلنه خطر موجود دی. فضل کریم فضل په دغه لیدنه کې د افغان کډوالو په اړه چې له دوه ګاونډیو هیوادونو په اجباري ډول د راویستلو لړۍ پیل شوې وویل اروپایي ټولنه دې د ماین پاکۍ موسسو ملاتړ وکړي ترڅو دغه کډوال په خپلو سیمو کې د میشتېدو پر مهال د ماین خطر سره مخ نه وي.